وطن بازار ستاسي د سودا او اخیستنې ګډ منزل. په سلامونو نیکه مو هرکلی کوم درنو هیوادوالو، په دې هیله چې جوړ روغ د صحت او عافیت جامې مو په تن وي. قدرمنو لیدونکو، تاسو وطن تلویزیون ګورئ او د وطن بازار خپرونه ګورئ. تاسو وینئ چې نن زه د اشپزخانې څخه د باندې راوتلی یم. پخلي خپرونه مې پرېښې ده، راغلی یم بازار ته د اشپزخانې مربوطه مواد. دا چې نن چېرته راغلی یم، ما سره پاتې شئ، باقي خپرونه به وګورو. نن زه راغلی یم جبل نور مارکېټ ته، چېرته چې شوینده یا هم هغه مواد چې هغه پاکوونکي مواد دي، لکه لون دستمال ده، ظرفشویي ده، همدارنګه چرک ده. د دې لپاره چې هغه په اشپزخانه کې همداسې نورو وسایلو کې موږ د هغه د پاکولو لپاره کاروو. راځئ له ما سره پاتې شئ. جبل نور مارکېټ، کلین ایچ د شوینده موادو شرکت. قدرمن لیدونکو، دا تاسې او دا هم کلین ایچ. لیدونکو، تاسو وینئ چې زه راورسېدم کلین ایچ تولیدي شرکت ته. وګورو چې کلین ایچ څه تولیدوي. راځئ له ما سره پاتې شئ. سلام علیکم و سلام. بسیار زیاد خوش آمدید، صفا آوردید. مننه مسعود صاحب، ډېر زیات مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. اسم من سید مسعود سادات است، رئیس شرکت تولیدی کلینیچ. مننه مسعود صاحب، که دا راته ووایئ چې څومره وخت کېږي ستاسو په فعالیت باندې پیل کړی دی، همدارنګه څومره تولیدات اوس لرئ؟ کمپانی تولیدی کلینیچ که ثبت و راجستر آیساس به طور رسمی تقریبا 6 ماه میشه که فعالیت خود آغاز کرده. دستمال مرطوب بلوری خو از مدت‌ها قبل تولید شروع شده بود و تقاضای بازار هم بسیار زیاد است برش و انشالله که بسیار خوب در حالت رشد است. ولی کریم لباسشویی کلینیچ تقریبا مدت 4 ماه میشه که ما تولیدش آغاز کردیم، چون از قبل ضروریات خانواده را ما سنجیده بودیم. سروی های خود و سنجش های خود ما داشتیم، مطابق با میل خانواده و طراحی و دیزاین شده و خوشبختانه که با استقبال بسیار گسترده مردم مواجه شدند. ما اگر به شما صادقانه به عرض برسانیم که در دستگاه تولیدی خود ما هر قدری که تولید میکنیم عاجل به فروش میرسه. حتی ما به این فکر هستیم که ظرفیت تولید خود با وجود از اینکه 2 بار ظرفیت تولید بلند بردیم، ولی حال باز هم احساس میکنیم که باید هم بلند ببریم. خانواده‌ای که از این بردن بار دوم، بار سوم و بار چهارم دوباره به همون دکان‌ها مراجعه میکنن و تقاضایشان میباشه که از این محصولات ما استفاده کنیم. ما تولیدات را که در اوجه داریم بیشتر کریم لباسشویی کلینیچ است که این کریم لباسشویی برای اولین بار در افغانستان تولید شده. به خاطر از اینکه هم به اقتصاد خانواده ها فکر کردیم و هم به صحت خانواده ها. در این مواد به کار رفته که ضد حساسیت است، یعنی خانم ها زمانی که استفاده میکنن دستانشان حساسیت نکنه، بسیار راحت باشن، در عین زمان از تخریب و از پوسیدگی کالاها جلوگیری کنه و قدرت پاک کنندگی و شادابیت بسیار قوی داشته باشه. این ما در 4 رنگ تولید میکنیم که هر رنگ یک رایحه و یک عطر خاص خود داره که نظر به خوش فامیلا میکنه که از اینا استفاده کنه. البته نگفته هم نباید بگذاریم که این بدون هیچ نوع اسید و تیزاب است. مننه مسعود صاحب، که دا راته ووایئ چې تاسو کوم ډول تولیدات لرئ؟ تولیدات مو خاص وطني دي او که وارداتي هم لرئ؟ کریم لباسشویی را در اولین بار و افغانستان تولیدش شروع کرده. در پهلوی کلینیچ ما دستمال مرطوبه که به نام بلوری است، این هم تولیدات داریم و عرضه کننده محصولات تیرک هم کمپانی ما در افغانستان است. شرکت تولیدی کلینیچ با ابتکار افغان ها به میان آمده
و کارگرایشان تمام افغان است. تمام مواد را که کار میکنن در اثر زحمات و عرقریزی خود افغان هاست که کار میکنن و ما با جرأت گفته میتونیم که کریم لباسشویی را که شما یادآوری کردید یک ابتکار 100% افغانی است از وطندارای خود ما شماست و این نه تنها که یک ابتکار است که بر اولین بار در افغانستان تولید شده. این کریم لباسشویی است که در ترکیب از این مواد استفاده شده که مواد ضد حساسیت است. با دکترای مجرب افغانی مشوره ها صورت گرفته و بعد از تاییدی از اونا این کاملا بدون حساسیت است. یعنی خانم های افغانستان وقتی که از این استفاده میکنن کاملا مطمئن میتونن که از این استفاده کنن. 100% بدون حساسیت است. کریم اچ خو مونږ وپېژانده چې ځانګړي کریم دی د کالیو د پرېمینځلو لپاره که دلته زه ووینم دلته بل هم لوند دستمال ایښی ده که د ده د خصوصیاتو او د ده ځانګړتیاو په اړه راته وغږېږئ. قسمی که شما گفتین دستمال مرطوب گلوری هم مربوط به همین شرکت تولیدی کلینیچ میشه. عین شکل مثل که کریم لباسشویی کلینیچ گفتیم هم سرتیفیکیت آیسو 9000 داره یعنی تایید شده است. این هم مثل کریم لباسشویی کلینیچ وره نظر به ضروریات مردم دیزاین و طرح شده به این معنا که ضروریات مردم خود افغانستان دیده شده که فامیلا به چی ضرورت دارن، چی مشکلات از سبب واردات اموال از خارج به وجود میاد. چون شما بهتر میفهمید که اجناسی که در خارج تولید میشه نظر به خواست، نظر به تقاضا و نظر به ضرورت مردم خود همون مملکت طراحی میشه و در افغانستان هم ما زمانی که میخوایم که یک جنس نو تولید کنیم و به بازار بکشیم ضروریات هر خانواده را ما میبینیم که دی هم ضروریات خانواده ها دیده شده که هم اقتصادی باشه، هم کیفیت بسیار خوب داشته باشه، هم ضد حساسیت باشه و هم خانواده بتانن که با اطمینان و اعتبار کامل از این محصولات خریداری کنن. این هم دستمالایی است که دستمالای مرطوب است که تولید شده و خانواده میتونن که با اطمینان کامل از این استفاده کنن. مننه مسعود صاحب. دلته زه وینم چې دوه نور هم واړه پاکټونه ایښي دي. که د دې په اړه راته ووایي چې دا څه شی دي او د څه لپاره کارول کیږي او کوم خصوصیات لري؟ بسیار زیاد تشکر. این هم دستمال مرطوب 15 برگ است که طرح شده به خاطر از اینکه جیبی باشه. این در بازار هم اگر شما برین به نام دستمال مرطوب جیبی مشهور است و مردم از این استفاده میکنن. این بسته‌بندیش کوچک طراحی شده به خاطر از اینکه خانواده ها یا افراد بسیار راحت ایره بتونن که در جیبشان باشه زمانی که بیرون از خانه می باشن، در محل کار می باشن یا در هر جایی که می باشن بسیار راحت از این استفاده کنن. پلانایی را که ما روی دست داریم که انشالله با آینده بسیار نزدیک ما مایع سفید کننده را طرح و دیزاینش تکمیل ساختیم و این انشالله که در مرحله تولید است که با آینده بسیار زود، البته آینده بسیار زود که البته در ظرف چند روز آینده انشالله که ما مایع سفید کننده را که به همین کیفیت باشه او را ما هم تولید میکنیم. به ترکیب از او مایع ظرفشویی را ما در پلان داریم که هم تمام موضوعاتش نهایی است. صرف لوگو و اینایش ما به چاپ رو بردیم، استیکر و اینایش که به ترکیب مایع سفید کننده مایع ظرفشویی را ما انشالله تعالی تولید خواهد کردیم. لیدونکو تاسو ولیدل چې د کلین اچ شرکت یو وطني شرکت دی چې خپله وطني تولیدات تولیدوي لکه څنګه د کلاشویي هم د کالیو پرېمینځلو په برخه کې وه، همدارنګه لامده دستمالونه وله، جیبي لامده دستمالونه وله. ترڅنګ دوی نه یوازې تولیدات لري، همدارنګه خپل وطنوال هموطنوال یې له ځان سره په کار باندې مصروفه کړي دي چې تر 80 نفرو دوی وښودل چې موږ سره مصروفه دي او په آینده کې دوی اطمینان موږ ته راکړی چې موږ ډېر ښه پلانونه لرو او په راتلونکي کې موږ لا تمه لرو، لا هیله لرو چې دوی خپل تولیدات لا زیات کړي تر څو هموطنان یا زموږ خپل خلک له خپل تولید څخه برخمن شو. ډېره زیاته مننه مسعود صاحب چې موږ ته وخت راکړ او د خپل شرکت تولیداتو په اړه موږ سره معلومات شریک کړل. ما هم تشکری میکنم از تلویزیون خوب و تلویزیون پربیننده شما، از دوستانی که اینجا تشریف آوردن در قسمت تهیه برنامه
همکاری کردند. از اینا هم جهان سپاس و امتنان میکنم و بدون شک هدف تمام ما شما هدف مشترک است که افغانستان آباد و شکوفا داشته باشیم. این آرزوی هر افغان است بدون شک که انشالله ما تانسته باشیم که یک گام کوچکی را در راستای این هدف بزرگ خود برداشته باشیم. کلینیچ مه هیروئ، کلینیچ د وطن تولید، د وطن ویاړ. قدرمنو لیدونکو له تاسو څخه هم زیاته مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره پاتې وئ. تر بیا چې زه میرویس امیري د وطن بازار خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه. وطن بازار، خانه مشترک تاجر و مشتری.